بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ته یو بهترینه تحفه د قرآن کریم د سورتونو نه ورکومه. اکثر خویندې او میندې په جادوګرو کوډګرو پسې ګرځي په یوه مسله باندې، هغه مسله چې هغه انسان ته یو سیز د انسان نه روک شي یا یو سړی روک شي، او څوک چې دا وظیفه کوي نو بفضله تعالی دغه روک شوی سیز به الله دته واپس کوي. نو دغه پیسې په زول ورکول یا داسې خلکو پسې ګرځېدل او هغوی په خپل کورونو کې هغه بیا په جګړه باندې په جنګونو وروستل، د دې سیز نه بایکاټ وکړئ. او قرآن چې تاسو ته کومه خبره کوي او قرآن چې تاسو ته کومه ښوونه کوي موږ او تاسو ته، نو پکار ده چې په هغې باندې عمل وکړو او په صحیح عمل سره. کله چې یو مسلمان نه یو سیز روک شي، هغه چې هر سیز وي، او دا انسان دغه صورت هغې ته سوره ضحی ویل کېږي. دا سوره ضحی وکرته ووایه او ورځې ووایه، اول آخر کې درود شریف وایه، د مانځه سره اهتمام کوه. انشاء الله العزیز دغه روک شوی سیز به الله تعالی واپس کوي او دا به واپس راځي. نو د دې پریشانو او مصایبو او د پیسو ضایع کول نه به یعنی محفوظ پاتې کیږئ. څومره مسلمانان وروڼه چې نو دا نورو انسانانو ته وښیوم او نورو مسلمانانو ته دا شیر هم کوي. الله به تاسو له اجر عظیم درکړي. والسلام. دا هم صحیح ده.